پر پښتنو د پاکستاني پوځ د وحشتونو دوام. د جنوبي وزیرستان د انګورډي اوسیدونکي ادعا کوي چې د پاکستان پوځ یې پر احتجاجي پرلط ډزې کړي چې پکې 6 کسان ژوبل شوي دي. په احتجاج کې شامل احسان وزیر د مشال رادیو ته ویل چې دوی د اکتوبر له 14 راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره پرلط وهلی دی چې په ادعا یې د اکتوبر په 14 امنیتي ځواکونو ورباندې ډزې وکړې. هغه زیاته کړه پرون مازدیګر پوځیان راغلل، له مظاهرې 4 چاپېره یې ګرځبندیز ولګاوه او په خلکو یې ډزې پیل کړې. څوک پر پښو او څوک په لاسونو لګېدلي دي. احسان وزیر وایي پرلطوالو غوښتنه کوله چې د پوځ لخوا نیول شوې ودانۍ دې ازادې شي او په امنیتي پوستو د خلک نه تنګول کیږي. پوځ د دې تازه پیښې د مظاهرچیانو د غوښتنو او تورونو په اړه تر اوسه پورې هیڅ نه دي ویلي. البته د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر عتیق الله وزیر د اکتوبر په 14 مشال رادیو ته ویل چې یو کس په کاڼي لګېدو زخمی شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې هغه د پیښې ځای ته ورځي او هڅه کوي چې د احتجاجیانو غوښتنې واوري او له لوړپوړو چارواکو سره یې شریکې کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر مولانا زینت الله افغان د پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې دوی به له احتجاجیانو سره د پیوستون لپاره د اکتوبر په 18 انګورډي ته ځي. د پی ټی ایم او ملي جمهوریت غورځنګ مشرانو د پیښې غندنه کړې ده. منظور پښتين لیکلي آیا په وزیر اعظم، عدلیه، سیاستوالانو او رسنیو کې دومره جرأت شته چې پر دې ظلم خبره وکړي؟ قدرمنو کتونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.